د کابو 2 میلیونو افغانیو په پانګونه د غالۍ وبدلو دغه مرکز کې لزګونه لوستې نجونې او بې وزله میرمنې د غالیو په وبدلو بوختې دي. دلته یو شمېر هغه نجونې چې په هیواد کې تر امر ثاني د زده کړو بهیر ځنډېدلی وایي د رواني ستونزو څخه د ژغورنې او اقتصادي ستونزو له امله یې د غالیو وبدلو ته مخه کړې ده. دوی له کورنیو او نړیوالو مرستندویه ادارو د لاسنیوي او حکومته د زده کړو د ځنډېدلي بهیر د بیا ځلې پرانیستلو غوښتنه کوي. د اقتصادي مشکلاتو د وجې د قالین وبدلو دغه ترازو سنټر ته که موږ ته دا زمینه برابره کې مکتبونه ایله شي مدرسې راته دغه کې نو دې کې به زموږ پرمختګ او د نجونو دغه ذهني توازن رواني ستونزې زیاتره ځانوژنې تم هڅه کوي. د دین جنو ورخوا بیا دلته یو شمیر بې وزله او لوستې میرمنې چې د زده کړو بهیر بشپړ کړی هم کار کوي. وایي د کار د نه موندلو وروسته اړ شوي چې د خپلې کورنۍ د اقتصادي ځان بساینې لپاره د غالۍ وبدلو په دې مرکز کې کار وکړي. زده کړې مې کړې دي د میډوایف د برخې نه فارغه یم فی الحال وظیفه نه لرم مجبور یم چې دا کار وکړم نو ډېر وخت راکېږي چې همدغه د قالینو کار کوم. حتی تر پوهنتونونو پورې شاګردان دلته ډېر اقتصادي مشکلات لري په دې خاطر باندې خپل مشکلات حل کوي. د دغه مرکز مسؤلین وایي په ټوله کې په دې او بیلابیلو مرکزونو کې 1500 میرمنو ته د کار زمینه برابره کړي. نوموړی زیاتوي په دغه مرکز کې ورسره دم ګړۍ 50 میرمنې کار کوي چې د دوی له لوري ورته د متر په اساس تر $50 روزمز ورکول کیږي. 50 شاوخوا کې میرمنې دلته موږ سره فی الحال کار کوي چې ډېری تعلیم یافته نجونې دي او ښځینه دي چې نور وظیفې ورته نشته یا مکتبونه په نیمایي کې پاتې دي او د مکتبونو د تلو زمینه ورته نشته دی بندې دي او ځینې په پوهنتونونو کې وو چې پوهنتونونه هم بند دي او هلته نشي تللی او دلته د کور لپاره خپل حلاله نفقه ګټي او موږ سره کار کوي. د دغه مرکز مسؤلین هم د نړیوالو بنسټونو غواړي چې د دغه بېوزلو میرمنو د لاسنیوي په موخه دي د دوی ملاتړ وکړي. دوی همدارس له مرستندویه ادارو او حکومت غواړي چې د وبدل شوو غالیو لپاره د ورته زمینه برابره کړي تر څو نړیوال بازار ته وړاندې کړي. دوی همدارس زیاتوي هڅه کوي خپل د کار ساحه پراخه کړي تر څو له مخې ګڼې بېروزګاره او بېوزله میرمنې ورسره په کار بوختې شي. هیره دې نه وي چې د اسلامي امارت مسؤلینو تل ټینګار کړی چې د یو مناسبې طرحې په جوړولو کار کوي چې د نهایي کېدو سره به یې سم د نجونو د زده کړو ځنډېدلی بهیر بیا ځلې پیل شي. سباون ساحل، وحدت نیوز، ننګرهار.